که یو څوک واده کول غواړي د هغه نیت وي چې یو ښځه کې رشته وکړي واده وکړي نو د واده نه وړاندې څه داسې معلومات چې هغه د ښځې په باره کې ډېر ضروري دي او هغه زموږ ستاسو پښتنو دپاره یو ډېر لوی سبق په آینده کې کیدلی شي نو هغه معلومات کول د هغې باره کې معلومات اخیستل دا ډېر ضروري دي او ښځه به څنګه معلوموو چې دغه ښځه د واده دپاره موضوع ده که نه ده دوستانو واده یو داسې ښه نعمت دی چې هر هلک زلمی شي نو هغه غواړي چې واده وکړي خو د واده دپاره بیا د انتخاب ضرورت ډېر زیات وي چې د یو داسې ښځې انتخاب وکړي چې د یو داسې مېرمنې چې ټول عمر یې ورسره په خوشحالۍ باندې زندګي تېره شي نو دغه به موږ تاسو څنګه انتخابو او دې سره سره نور یو دوه څیزان چې هغه د ښځې په باره کې معلومول پکار دي یعنې چک کول پکار دي دا به هم تاسو دلته وګورئ خو د هر څه نه وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده وخت کې هم تاسو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې وګورئ د ټولو نه ضروري خبره خو اول دا ده که یو سړی غواړي چې هغه واده وکړي نو د واده دپاره شرط دا دی چې پخپله هم ځان د واده لپاره برابر کړي یعنی هر هغه لوفري چې هلک کوي نو پکار ده چې هغه پرېږدي او هغه یو ښه اړخ ته مخه وکړي خپل کاروبار ته د الله او د رسول اړخ ته هم مخه وکړي ځکه چې د واده نه پس هلک ډېرو زیاتو ذمهواریانو سره مخ کېږي نو دغه ذمهواریانې بیا په لوفرۍ کې نه کېږي د ټولو نه اول ضروري ده چې د جینۍ په باره کې معلومات وکړی شي کوم ځای کې هم چې ستاسو نیت وي چې دغه ځای کې به زه رشته کوم نو هلته پکار ده چې د دغه جینۍ د ګاونډیانو نه او د هغوی د خپلو خپلوانو نه د جینۍ په باره کې معلومات وکړی شي چې د هغې کرکټر څنګه دی آیا هغه جینۍ د موبایلونو والا خو نه ده پاکه ده او که نه ځکه چې کله هم داسې معلومات ونه شي او یو څوک په رشته باندې سترګې ورپټې کړي نو بیا د واده نه پس داسې خفګانونه او داسې تکلیفونه مخې ته راځي چې هلک او جینۍ خوشحاله نه وي او اکثر خبره تر طلاق پورې ورسي یا پکې داسې هم موږ لیدلي چې د واده په شپو باندې هلک ځان وژلی جینۍ هم قتل کړي یعنې هغه بیا وروسته نورې خبرې دي چې جینۍ بدکاره وخیږي یا نورې کومې مسلې وي نو قدرمنو دوستانو دې هر څه ته خیال کول پکار دي او دویمه خبره دا چې د ډېرو رسم رواجونو نه هم ځان ساتل پکار دي د جینۍ کورنۍ ته هم ویل پکار دي چې د رسم رواج نه ځان وساتي او داسې کار وکړي چې الله او رسول په هغې باندې راضي شي نو دا به د ټولو دپاره یو ډېر فایدهمند خبره وي او درېیمه خبره دا چې په واده کې څومره اساني وکړی شي څومره په ښه طریقې سره واده وکړی شي نو دا به ښه خبره وي ځکه چې په کوم واده کې څومره ډنګ ډونګ او ډول سورني وغږېږي نو هغه خلک هغومره بې برکته کېږي په ښه طریقې سره په خوشحالۍ واده کول پکار دي او د هر قسم ګمراهۍ نه پکې ځان ساتل پکار دي نو دا یو کامیاب او یو ښه واده وي نو د ښځې په باره کې هم د هغې د کورنۍ معلومات کول ضروري دي امید لرم معلومات به ستاسو خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ